پخار کی باغی باغی لهجه عامکم زب قصه وکم داسې چې قصه عامکم او تا په ازغن لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نر هله یم چې دلته حوصله عامکم. تاسو ګورئ پښتون پوډکاسټ. نن زموږ دویم اپیسوډ دی او په نننی اپیسوډ کې موږ سره یو ډېر ګران او خوږ میلمه دی ډاکټر عبدالله عابد صاحب. تاسو ته په پښتون پوډکاسټ کې هرکلی وایم که تاسو خیال وکړئ پخوا تعلیم لږ خو خلکو کې سړیتوب او ادب ډېر و. اوس وخت کې تعلیم ډېر شو خو خلکو کې سړیتوب او ادب نشته چې دا څه وجه ده؟ لومبی خدا خبره ده چې تعلیم چې بچا ورکوو د هغې به په اجره او په جومات کې اول تربیت کېدلو نو هغه خلک به بیا په مدرسو کې یعنی چې په هغه وخت کې مدرسې وې اوس ورته سکولونه وایي ښوونځي ورته وایي په هغې کې به بیا هغه استادانو